سلامونه علیکم له احترامات مې قبول کړئ ملګرو خدای وکړو جوړ او د څکت کالي به مو پر تن وي تر دې دمو به ښه یاست. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې که چېرته تاسو غواړئ د یوټیوب یا فیسبوک یا انسټاګرام او یا هم نورو پلیټفورمونو ویډیوګانې خپل موبایل ګیلرۍ ته راډاونلوډ کړئ نو تاسو به یې څنګه راډاونلوډوئ. ډېری ملګري دغه ستونزه لري کله چې دوی د فیسبوک یا یوټیوب یا کوم بل پلیټفورم څخه ویډیوګانې راډاونلوډوي هملته په مثلا په یوټیوب کې ډاونلوډ شي ویډیوګانې هغه د ګیلرۍ ته نه راځي د عکسونو یا تصویرونو ځای ته هغه ویډیوګانې نه راځي. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته یو خوندور اپلیکیشن ښایم چې ستاسو ویډیوګانې کله چې تاسو ویډیوګانې په همغه باندې ډاونلوډوئ لازما به ګیلرۍ ته راځي او ان تر دې چې ځینې هغه ویډیوګانې چې هغه نه ډاونلوډېږي مثلا په ټیک ټاک کې ځینې ویډیوګانې وي د ډاونلوډ آپشن نه لري نو هغه هم تاسو کولی شئ د همدغه ډاونلوډر په ذریعه ډاونلوډ کړئ. راځئ تاسو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې دغه طریقه په مکمل ډول وښایم او دغه ډاونلوډر به هم درته وښایم چې تاسو به یې له کوم ځای څخه راخلئ. هغه هم نوي ورژنونه هر نوی ورژن چې راځي تاسو به یې له همغه ځای څخه ترلاسه کولی شئ. تاسو به دغه همغه سکرین باندې ګورئ دلته دا د سناپ ټیوب په نوم کوم ډاونلوډر چې دی همدغه ډاونلوډر درته یادوم. تاسو به راشئ ګوګل کروم ته. کله چې ګوګل کروم ته راغلی را به شئ دلته تاسو سرچ ته کله چې سرچ ته راغلی دلته به تاسو انګلیسي ته راشئ دلته SNA سنیپ TUBE سنیپ ټیوب بس همدغه یوازې همدغه نوم هم کپي دی. دا چې کله سرچ کړئ سنیپ ټیوب اپ 2015 یا لومړی وښایئ سناپ ټیوب همدغه باندې به کلیک وکړئ. افیشل ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په افیشل ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ ډاونلوډ انیوي باندې به کلیک وکړئ. ډیټیلز ته به راشئ تاسو وګورئ دا همدغه اپ ډاونلوډ شروع شو 26 MB دی. نو کله چې تاسو دغه راډاونلوډ کړئ د دې په ذریعې سره تاسو کولی شئ چې د یوټیوب فیسبوک انسټاګرام او هغه ویډیوګانې په ټیک ټاک کې چې هغه نه ډاونلوډېږي او هغه خاصې هم را انسټایلوي نو دلته اوس زه راځم دغه انسټایلوم دلته انسټایل باندې کلیک کوم. کله مې چې په انسټایل باندې کلیک وکړ سیټینګ ته راځم دلته دغه پرمیشن خلاصوم او وروسته بیرته راځم دغه چیک لګوم. د هغې وروسته یو څو ثانیې دلته صبر کوم وروسته دلته اوکې باندې کلیک کوم. کله مې چې اوکې باندې کلیک وکړ اوس همدغه کوم اپ چې دی همدغه انسټایلېږي. نو دلته ما سره الریډي انسټایل هم دی. زه اوس راځم تاسو ته ښایم چې یوه ویډیو د یوټیوب څخه راډاونلوډوم د دې څخه یوه ویډیو راډاونلوډوم مثلا په دې ویډیو د څنګ کې د 3 ډالرز ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته په شیر باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته پاس دغه ځای کې دلته راځئ د 3 ډالرز پای ته چې راورسېدئ 3 ډالرز په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مې دلته کلیک وکړ به هماغه تاسو وګورئ هماغه ډاونلوډر یې تاسو ته لیکلی دی. بس په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته یو اعلان درته راځي نو دلته ما سره دغه زوړ ورژن دی بس تاسو به همغه اعلان وګورئ او بیا به په ناټ نو باندې کلیک وکړئ یا به هلته کراس درته راغلی وي مثلا دلته همدغه MB وایي دلته زه وایم چې واچ اټ ټو ډاونلوډ په دې باندې کلیک کوم اډ وګورم ښه بیا همغه اخري کې چې ختمېږي تاسو ته ښایم تر هغه ویډیو سکیپ کوم. دلته لومړی په واچ اټ باندې کلیک کوم. نو هر کله چې دا اعلان ختم شو پاس کو سر کې تاسو ایکس علامه ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به لږ انتظار شي همدغسې به انتظار کېږئ ښه موبایل ته به ګوتې نه ورړئ. نو دلته بیا تاسو ته پاس کونج کې ایکس راځي بس په دې باندې به کلیک وکړئ. ستاسو ډاونلوډ څنګه شو روان شو. ټولو پلیټفورمونو نه پر همدغه شیر طریقه باندې څنګه کولی شئ تاسو ویډیو راډاونلوډولی شئ. خدای وکړي چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بلې دغسې ویډیو مو په رب سپارم الله په امان کې شي. ښه وختونه.